dear students, welcome again. Today is our A-26th lesson dedicated from E-Education Afghanistan under the program AZ English and Pashto. Let's start our lesson. ملګرو زموږ د نن ورځې درس لومړنی عنوان چې د سنټنس ده. په ګرامر کې موږ د سنټنس څخه تېر ځل د ډیفینیشن او دغه د یو څو موضوعاتو څخه بحث کړی چې سنټنس په خپله څه ته وایي، کوم کنډیشنز دي چې هغه باید یو کلمات ولري بیا ترې نه سنټنس جوړ شي. راځو دغه د سنټنس different types پېژنو. Generally the sentence is divided into three parts. It means that according to structure, according to meaning, and according to formation. It means that if we divide the sentence according to structure, there are many parts that we will discuss in the future. If we divide it in according to meaning, there are other parts. If we divide it and consider it, classify it according to the formation, there are the other parts. We will be going hierarchically and we will talk about the first important thing, that according to structure. Sentence according to structure is divided into four parts. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. The structure of the sentence. In all the English, there are four structures of a sentence: simple, compound, complex, and compound complex. په دغه سنټنس چې د په درې برخو باندې کټګوري ویشل کیږي یا به د جوړښت له لحاظه ویشل کیږي. according to structure معنا د جوړښت له لحاظه چې دغه د جملې جوړښت ګورو داسې جملې ویشو چې څو جوړښت او وجود لري په انګلیسي کې د معنا له لحاظه دغه جملې موږ ویشلې. او همدارنګه فارمیشن دای بل ډول جوړښت دی چې دای د سټرکچر جوړښت دی، دای بل فارمت چې د نیګیشن او افرمیشن موږ ته څنګه ښیي چې دا جمله منفي ده مثبت ده د سوالي ده دغه جوړښت راته فارمیشن څرګندوي. سمه ده. راځو دغه د سټرکچر له مخې یعنې د جوړښت له مخې چې کومه ده د جملې چې جوړښتونه لري څلور ډوله جوړښت لري چې یو د سمپل سنټنس یعنې ساده جمله وایي. سمپل سنټنس ساده جمله. کمپاوند سنټنس معنا مرکبه جمله. کمپلیکس معنا معلقه جمله. همدارنګه کمپاوند کمپلیکس معنا مرکبه معلقه جمله. ساده جمله، مرکبه جمله، معلقه جمله، مرکبه معلقه جمله. اوس د دوی د زده کړې لپاره که غواړو چې دغه سنټنس د کوم موږ باید کلاسز وپېژنو. تېر ځل موږ د کلاس په اړه بحث کړی. کلاس یعنې فقره. فقره په خپله څه ته ویلې؟ دې ته ویلې چې د کلماتو مجموعه چې فاعل ولري او د فاعل په اړه خبر ولري. سمه ده. دا فاعل او فعل ولري او د جملې یو برخه جوړه کړي، دې ته فقره وایي. دا به دوه ډوله دي. یو داسې لکه داسې جملې راځي مثلا چې فاعل او فعل ولري خو پوره معنا نه لري، دې ته ډیپینډنټ وایي. څه ورته وایي؟ ګوره په دوه ډوله دی، یو انډیپینډنټ دی او یو ډیپینډنټ دی. انډیپینډنټ چې دی البته خلاصې ته وایي. سمه ده. او ډیپینډنټ څه ته وایي؟ تړلې ته وایي. تړلې دې ته وایي چې سبجیکټ او ورب ولري مګر پوره معنا هیڅ ونه لري. دې ته ډیپینډنټ کلاز وایي. مثلا آی گو، زه ځم، چیرته ځم، پته مې نه لګي، سبجیکټ هم لري ورب هم لري خو پوره معنا لري. دې ته تړلې قضیه وایي. خلاصه قضیه به دې ته وایي چې سبجیکټ هم ولري ورب هم ولري او پوره معنا هم ولري. دغې ته خلاصه قضیه وایي. لکه آی گو هوم، زه ښوونځي ته ځم. دواړه قضیې دي. آی گو قضیه ده او آی گو هم دواړه قضیه ده. خو آی گو چې ده تړلې قضیه ده یعنې ډیپینډنټ ده، او آی گو هم چې ده انډیپینډنټ ده یا خلاصه قضیه ده. اوس په دغه ټول چې موږ سمپل سنټنس د کمپاوند نه بیلو، کمپاوند د کمپلیکس نه بیلو، کمپلیکس د کمپاوند کمپلیکس نه بیلو، نو دغه کې کلازونه مهم دي. یعنې یو بدای یا بدای. په دغه کې دغې ته ډېر متوجه اوسئ. سمپل سنټنس یعنې ساده جمله is a sentence which has one independent clause and express only one main idea. وایي ساده جمله هغه جمله ده کوم چې یوازې یوه خلاصه قضیه یعنی آزاده قضیه ولري، خپلواکه قضیه ولري. یعنی په دې معنی چې سبجیکټ راغلی، ورب راغلی او پوره معنا یې لرلي. لکه دا سبجیکټ هم ډېر نه راغلی، وربونه مثلا ډېر نه راغلي. یعنی یو سبجیکټ ورب کمبینیشن په دې کې راغلی او دا یو پوره معنا ولري. دقیقه ته ساده شی وایي، سمپل سنټنس ورته وایي. ګوري لکه وی گو ټو یونیورسټي ایوری ډے. ګوري سبجیکټ راغلی، ورب راغلی دی او دی ورسره کمپلیمنټ راغلی، پوره معنا یې جوړه کړې ده. ساده دغې ته چې ویلی شي؟ سمپل سنټنس ورته ویلی شي. ولې ورته سمپل سنټنس ویلی شي؟ ځکه چې یو انډیپینډنټ کلاز ورته راغلی. څه ورته راغلی دی؟ یو انډیپینډنټ کلاز ورته راغلی. که چېرته داسې راشي مثلا که چېرته دا راشي آی وی گو، بس نور رانشي وی گو ټو،
بس دغه ځای پورې چې راغلی نو دا ډیپینډنټ شو دغه وخت کې دا سمپل سنټینس نشي کېدلی سبجیکټ به راغلی ورب به راغلی ون سبجیکټ او ورب کمبینیشن به راغلی یا ون سبجیکټ ورب او بیا پوره معنا لرلی دغې ته سمپل سنټینس وایي ساده لکه آی ایم سټوډنټ یو آر ا ټیچر دا ساده جملې دي که داسې وایي چې آی ایم سټوډنټ اینډ یو آر ا ټیچر دا دوه جملې چې یوځای شي دا بیا ساده نه دي مثلا وایي چې آی ایم سټوډنټ ناټ یو دا ګورې دوه شیان ورسره جمع شوي دا هم نه دي ساده جملې دي ته وایي چې سبجیکټ ورب راغلی یعنی ساده انډیپینډنټ کلاز راغلی ښه دویم کمپاوند سنټینس څه شی یعنی مرکبه جمله څه شي ته ویلی شي is a sentence which has at least two independent clauses هغه جمله ده چې تر لږ تر لږه دوه ازادې قضیې ولري یعنې خلاصې قضیې ازادې قضیې څه ته وایي سبجیکټ او ورب چې ولري او پوره معنا ولغې ته ازاده قضیې ولري کله چې دوه قضیې راغلي مثلا دا په بټ اینډ اور همداسې نور کنجکشن باندې یو ځای شي دغې ته بیا کمپاوند سنټینس وایي یعنې دوه جملې سره یو ځای کېږي او یو جمله جوړوي دغې ته کمپاوند وایي آی ایم ا ټیچر یو جمله ده یو آر سټوډنټ بله جمله ده موږ دا سره یو ځای کوو په بټ باندې آی ایم ا ټیچر اینډ یو آر سټوډنټ دواړه دا ټوله اوس په خپله یوه جمله شوله او دغه یوه جمله څنګه شوله دا د لکه کمپاوند سنټینس دی ته ویلی شي څه ورته ویلی شي کمپاوند سنټینس مخکې دوه جملې وي دواړه سمپل سنټینسز وي دغه سمپل سنټینسز چې کوم دي دا چې یو ځل جوړ شو دغه په اینډ یعنې کنجکشن او بټ او اور او فار دغې باندې یو ځای کېږي دوه جملې دواړه یو ځای کېږي یوه جمله وایي چې دغې ته څه وایي کمپاوند سنټینس ورته وایي همدارنګه کمپلیکس سنټینس یعنې معلقه جمله څه ته وایي معلقه جمله دی چې is a sentence which has one independent clause and one and more than one dependent clauses دا چې یو دانه سمپل سنټینس ولري ساده independent clause معنا simple sentence چې یو دانه ساده قضیه ولري and one and more than one subordinating clauses یا dependent clause چې یو dependent ولري او د یو یا د یو نه زیات چې یو independent ولري د یو نه زیات بیا dependent ولري مثلا ګوري دغه کلازونه دي if you invite me I will come دوه جملې دي I will come زه به راشم ګوري if you invite me که چېرته ته ما دعوت کړي که چېرته ته ما دعوت کړي ګوري دا جمله پوره ده نه که چېرته د ما دعوت کې ولې څه شی نه ده پوره نو دغه وجه نه دې ته څه ویلی شي دا ډیپینډنټ کلاس دی I will come زه به راشم خلاص دا پوره ده که نه دا کمپلیټ سنټینس دی نو دا انډیپینډنټ کلاس دی د دې شرط دا دی چې یو دانه باید ازاده قضیه ولري یو دانه باید ډیپینډنټ کلاس ولري انډیپینډنټ کلاس ولري یو یا یو پلس ډیپینډنټ باید ولري دغې ته څه ویلی شي کمپلیکس سنټینس ولري نو دغلته وګورئ یو دانه چې کوم دی دا ډیپینډنټ یو دانه انډیپینډنټ راغلی دی او څنګه ورسره یو ډیپینډنټ راغلی دی دواړو مجموعي ته څه ویلی شي کمپلیکس سنټینس ویلی شي کمپاوند کمپلیکس سنټینس به انشاءالله په بل درس کې وایي thank you very much it was the first part of the A-16th lesson let's go to second part coming towards follow me boring borrow brave brick breathe budget buy calendar boring borrow brave brick breathe budget buy calendar دغه ټولو لغتونه داسې د ا نه لیولي لکه مثلا ا دی بیا ورپسې بي دی بیا ورپسې سی دی په دې منځ کې بعضې داسې لغات راځي چې د یو عنوان لاندې لکه تېر ځل مثلا موږ ډایرکشنز ویل ټول ډایرکشن له هغه نه پرته نور چې دي داسې ټول ا او بي او دغسې ټول یو هیرارکیکل جوړښت لري بورینګ معنا د ستړی کوونکې بورینګ څه معنا ستړی کوونکې یو شی ډېر بورینګ وي مثلا we can say that Ahmad is a very boring person. I mostly get bored when I'm with him. Ahmad ډېر ستړی کوونکی کس دی کله چې زه له هغه سره اوسېږم نو ډېر ستړی کېږم بارو معنا د قرض کول I borrowed $100 from Ahmad ما د احمد نه یو $100 قرض کړه brave ګورئ دا brave هم نه دی او brave هم نه دی د بي او واو ترمنځ لکه داسې بي واو او فی دا چې سره یو ځای کې یو اواز دی جوړ کړي دغه به د رې نه وروسته وي مثلا بریف نه بې ده نه فی ده او نه واو دی بریف معنا ده شجاع څه معنا شجاع یو څوک ډېر زړور وي for example that احمد شاه بابا was the bravest person in Afghanistan احمد شاه بابا ډېر زړور سړی و په افغانستان کې بریک معنا ده ماتول ته هم وای او وقفې ته هم وای دا بریک for example let's take a break راځي چې وقفه واخلو you can say that do not break the glass ګلاس مه ماتوه breathe معنا د ساه اخیستل
یا نفس اخیستل مثلا څوک ساه اخلي you can say that I can't breathe زه نشم کولی ساه واخلم. بجټ معنا د بودیجه. For example, from the presidential palace, there was much budget specialized for the COVID-19. The corona لپاره یو خاص بودیجه ځانګړې شوې وه د presidential palace لخوا. buy معنا د اخیستل یا plural. For example, let's buy a phone. البته phone مه وایي phone وایي ځکه PH دواړه د فې تلفظ کېږي. You can say that I bought marker. ما یو مارکر واخیسته. second form یې بیا bought دی. calendar معنا د جنتري هغه چې په تاریخ کتل کېږي. مثلا check out your calendar that what is the date today. خپل جنتري وګوره چې نن څوم تاریخ دی. Thank you very much. Boring, borrow, brave, breathe, budget, buy out, calendar. There was the second part of the A-26th lesson. Let's go to our third part. Follow me. Where is your teacher? Where is your teacher? He is in the office. He is in the office. Where are other students? Where are other students? They're outside of class. They're outside of class. Where do you usually eat lunch? Where do you usually eat lunch? I usually eat lunch at home. I usually eat lunch at home. Where is your teacher? Mana stasi ustad چیرته دی. Where is your teacher? معنا ستاسې استاد چیرته دی. He is in the office معنا هغه په اداره کې دی یعنی هغه په افس کې دی. Where are other students? نور زده کوونکي چیرته دي. نور زده کوونکي چیرته دي. other معنا نور. Where are the other students? نور زده کوونکي چیرته دي. They're outside of class. دوی د ټولګي نه یعنی ټولګي څخه بهر دي یعنی د باندې دي. Where do you usually eat lunch? معمولا د غرمې ډوډۍ ته معمولا د غرمې ډوډۍ چیرته خورې یا تاسې معنا هم لرلی شي. I usually eat lunch at home. زه معمولا د غرمې ډوډۍ کور کې خورم. چیرته خورم؟ کور کې خورم. So where is your teacher? استاد مو چیرته دی؟ He is in the office. اداره کې دی. Where the students نور زده کوونکي چیرته دي؟ They are outside of class. دوی د سند نه باندې دي باندې دي. که inside ویلی شي دننه دي بیا where do you usually eat lunch؟ د غرمې ډوډۍ زیاتره چیرته خوري؟ usually معمولا ته ویلی شي. always معنا همیشه. usually بیا دغه نه لږ کم percentage څرګندوي. I usually eat lunch at home. زه زیاتره وخت ډوډۍ غرمې ډوډۍ په کور کې خورم. Thank you very much. It was our A-16th lesson. If there is any question, any suggestion, you can leave it in comment box. Or if you are a former student with us in our CVC class, let's discuss it there. Thank you. Have good, best and happy times.